ویستلې توره. هغه مسافر د عربو په دښته کې یوازې روان و. د 8 هجري په زمانه کې د عربو هغه سیمه چیرته چې مکه او مدینه واقع ده ډیره خوفناکه او هیبتناکه دښته یادېدله. سوځېدونکی او انسان سوځونکی ریګزار، یو خو د دښتې خپلې سختۍ وې، دویم خطر د غلو لاره شکوونکو و. مسافرو د قافلو په شکل سفر کولو، مګر دا مسافر یوازې روان و. هغه د اعلی نسل په جنگي اس باندې سپور و. د هغه زره د اس له زین سره تړل شوې وه. د هغه په ملا توره ځړېده او د هغه په لاس کې برچه وه. په هغه زمانه کې د نرانو قد اوږد، سینې پلنې او وجود به یې موزون و. دا یوازې مسافر هم له هغو نرانو څخه و، مګر هغه چې په کوم انداز د اس په شا ناست و له هغه څخه ښکارېدله چې هغه شاه سوار دی او هغه کوم معمولي سړی نه دی. د هغه په څېره باندې د خوف او ویرې یوه ذره اثر هم نه ښکارېدلو چې غله دې هغه وشوکوي او له هغه څخه دې داسې د اصلي نسل اس واخلي او هغه به په پلي سفر کولو ته مجبور شي. مګر د هغه په څېره چې کوم تأثر و هغه طبیعي نه و. هغه څه فکر کولو، له یادونو څخه یې خپل زړه خوشحالولو یا د څه یادونو د ښخولو کوښښ یې په خپل ذهن کې کولو. مخکې یو جګ ځای راغی، اس په ختلو شو، ډېر اوچت لاړ او مځکه هواره شوه. سپاره اس ودرولو او هغه یې راتاو کړ او په رکابونو باندې ودرېد. شاته یې وکتل، هغه ته مکه نظر ته رانغله. مکه د افق لاندې تللې وه. ابو سلیمانه، هغه ته لکه چې اواز غوندې شوی وي، اوس شاته مه ګوره، مکه له ذهن څخه وغورځوه. ته د مدینې مېړانه یې، خپل ځان په 2 برخو مه ویشه. په خپله فیصله کلک اوسه، ستا منزل مدینه ده. هغه د مکې له لوري خپل نظرونه واړول. د اس مخه یې د مدینې لوري ته کړه او قیزې ته یې لږ جټکه ورکړه. اس د خپل سپور په اشاره پوهېدلو په ډېره چابکۍ سره روان شو. د سپور عمر 43 کاله و، مګر هغه له خپل عمر څخه ځوان ښکارېده. د هغه د زوی نوم و سلیمان، د هغه د پلار نوم ولید و. مګر سپاره د خالد بن ولید په ځای د ابو سلیمان ویل ډېر خوښول. هغه ته معلومه نه وه چې تاریخ هغه د خالد بن ولید په نوم باندې یاد ساتي او دا نوم د اسلام د عسکري روایاتو او جذبې دویم نوم جوړیږي. مګر د 43 کالو په عمر کې کله چې خالد د مدینې په لوري تللو، هغه وخت مسلمان نه و. د وړو جګړو څخه پرته هغه د مسلمانانو په ضد 2 لویې جګړې، د احد جنگ او د خندق په جګړو کې جنګېدلی و. کله چې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په 610 عیسوي کې لومړی وحی نازله شوه، هغه وخت د خالد رضی الله عنه عمر 40 کاله و. تر هغه پورې هغه د خپلې قبیلې بنو مخزوم د عسکري قوت مشر جوړ شوی و. د بنو مخزوم قبیله د قریشو له معززو قبیلو څخه شمیرل کېدله. د قریشو عسکري کارونه د هغه د خاندان په لاس کې و. قریشو د خالد د پلار ولید فیصلې او حکمونه منل. په 40 کالو عمر کې دا حیثیت خالد ته هم حاصل شوی و، مګر دا حیثیت یې خوشې کړ. خالد ابو سلیمان مدینې ته روان و. کله به یې محسوسوله چې هغه څوک د شا لوري ته راکاږي. کله
چې هغه د دې قوت اثر محسوسولو نو د هغه غاړه شاته تاوېدله، مګر د هغه له خپل ذات څخه یو آواز اوچتېده: مخکې وګوره خالده، ته د ولید زوی خو یې، مګر هغه مړ شوی دی. اوس ته د سلیمان پلار یې، هغه ژوندی دی. د هغه په ذهن کې دوه نومونه تاوېدل: محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نوی دین یې راوړی و، او بل ولید چې د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د دین ډېر لوی دښمن و. پلار دا دښمني زوی ته په میراث کې پرېښودله. له دنیا څخه تللی و. د خالد آس د اوبو لپاره په خپل مخ اړولی و. خالد چې هغه خواته وکتل، هغه په ګرده دایره کې د خرما ونې او د دښتې وړې اغزي لرونکې ونې نظر ته راغلې. آس همغې خواته تللو. د خرما باغ ته ننوت. خالد له آس څخه ټوپ کړل. خپلې خولۍ یې ایسته کړه او د اوبو غاړې ته په دوه زنګنو شو، او هغه اوبه په لپو لپو ډکې په سر واچولې او دوه څلور لپې یې په مخ واچولې. د هغه آس اوبه څښلې. خالد له هغې چینې څخه اوبه وڅښلې چې یوازې د انسانانو د څښلو لپاره وې. دا یو وړوکی ځنګل و. خالد د آس زین راکوز کړ او له زین سره تړل شوې یوه وړه شانې سترنجي یې خلاصه کړه. د اغزي لرونکو ونو لاندې یې خوره کړه او څملاست.